زما عملی دستور دی، دا زما عملی لاره ده. که دیوبندیت او بریلیت د دې حنفیت برابرو راواخله، که دا دوه د دې مخالف راله دا پرېږده، خو حنفیت مه پرېږده، هغه اصل دی. مونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې زه په کوم الفاظو تاسو پوهېږم، الحمدلله تاسو پوه خلک یئ، هغوی هم پوه خلک دي، خو دا حسد داسې شی دی چې هغه روغې خبرې و بلې معنا ته اړوي، او د هغې څه علاج مونږ سره نشته دی. مونږ د خپل ګردن د خلاصي دپاره پوره د نرمۍ نه کار اخلو. زمونږ د سیفیرونو نه به څوک دا ثابته نه کړي چې مونږ د دیوبند په اکابرو کې چا پسې خبرې کړي، نه کوو دا. ولې؟ هغوی کشران لري، هغوی پې خفه کېږي. او بل د دنیا نه تلي اشخاص دي چې هغه 500 کتابه لیکلي دي او دا ټول په ځای پرېږدي او نیمه کرښه دې راخستې ده او کافر او کافر، دا انصاف نه ده. او مونږ بریلي علما او اکابرو کې هم اوسه پورې څوک نشي ثابتولی چې مونږ دې شجره کې په چا نیوکې کړي چې فلاني صاحب دا غلطه ده او فلان. نه نه نه، لکه دیوبندي علما چې کوي. ولې هغوی خدمات کړي خپل دور سره، هغه خدمات ټول نه سترګې پټې کړو، یوه کرښه کې راټینګ کړو چې دا خبره دې ورانه ده، دا انصاف نه دی. داسې د هر چا په خبرو کې خبرې پیدا کېږي. دا مخکینی کتابونه تېر شوي طالبانو کې ته چې راشي نو زه یې ورته وښیم چې دا خبره اوس وګورئ که نه، که دا د دې زمانې مولا کړې وه نو څومره د کفر ټاپې به پرې لګېدلې. د هر چا په عباراتو کې ونیمه خبره پیدا کېږي. خو موږ ته رسول الله مبارک دا فرمایي چې اذکروا محاسن موتاکم، د مړو چې دنیا نه لاړل د هغوی ښې خبرې یادوئ. وکفوا عن مساویهم، که بدي دي ولیده بدۍ نه یې ژبه بنده که، هغوی د الله تعالی طرف ته تللي دي، مه یې چېړه هغه خبرې. او بل چې یو څوک مشر وي کشر لري هغه پې خفه کېږي، مشخصا هغه ضد کې راځي، ستا سمې خبرې بیا نه اوري. زمونږ دغه نظر دی په دغې باب کې. او په آخره کې دا کم کسان چې د دې مبارکو د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په زندګۍ باندې تحقیق غواړي، د دې کرامات، د دې شان، د دې مقام تفصیلي یادول غواړي، نو هغوی دي دا کتابونه ځان سره یاد ساتي او مطالعه دي کې. بهجة الاسرار و معدن الانوار فی مناقب القطب الجیلانی د شتنوفي، او دارنګې الجنی الدانی فی ذکر نبذة من مناقب عبدالقادر الجیلانی د برزنجي تصنیف دی. غبطة الناظر فی ترجمة الشیخ عبدالقادر د ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه تصنیف دی. قلائد الجواهر فی ترجمة الشیخ عبدالقادر د تازیفی تصنیف دی. ذیل قلائد الجواهر فی ذکر ذریة سلطان الاولیاء الشیخ عبدالقادر. نزهة الخاطر فی ترجمة الشیخ عبدالقادر د مولا علی قاری رحمت الله علیه تصنیف دی. الروض الظاهر فی مناقب الشیخ عبدالقادر د علامه دیری صاحب تصنیف دی. مفاتیح المطالب ورقیة الطالب فی مناقب الشیخ عبدالقادر الگیلانی د علامه دیری صاحب تصنیف دی. النشر العاطر بمناقب الشیخ عبدالقادر د علامه تونسی تصنیف دی. تحذير المنكر للقدرة المعاند الغادر المعترض على كلام السيد الشيخ عبد القادر د علامه حموي تصنیف دی. الباهر في مناقب الشيخ عبد القادر د یمنی تصنیف دی. روض النواظر في ترجمة الشيخ عبد القادر د علامه قادری تصنیف دی. الصبح السافر عن شمائل الشيخ عبد القادر د سنجاری تصنیف دی. رياض البساتين في مناقب الشيخ عبد القادر. الدر الفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر. خلاصة المفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر د یافعی تصنیف دی. درر الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر د ابن ملقن تصنیف دی. مختصر بهجة الاسرار د علامه درینی تصنیف دی. الروض الظاهر في مناقب الشيخ عبد القادر د قسطلانی تصنیف دی. روضة الناظر في درجة الشيخ عبد القادر د فیروز آبادی تصنیف دی. نزهة الناظر في مناقب الشيخ عبد القادر د اشبیلی تصنیف دی. نزهة الناظر في مناقب الشيخ عبد القادر د علامه هاشمی البغدادی تصنیف دی. تفریج الخاطر ترجمة الشيخ عبد القادر د اربیلی تصنیف دی. الشرف الباهر في مناقب الشيخ عبد القادر د یونینی البعلبکی تصنیف دی. جلاء الخاطر من کلام الشيخ عبد القادر د سید عبدالرزاق تصنیف دی. دا د خپل زوی دی د مناقب بیان کړي. مناقب الشيخ عبد القادر جیلانی
انوار الناظر في مناقب الشيخ عبد القادر، انهار المفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر، نصر الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر، تلطيف الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر، النشر العاطر بمولد الشيخ عبد القادر، السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني د ابن عزوز المکی تصنیف دی، الطراز المذهب شرح قصیدة مدح الباز الاشهب د علامه آلوسی تصنیف دی چې دا د صاحب د روح المانی مصنف دی، المورد السنی فی ترجمه سیدنا عبد القادر الجیلانی دا د علامه خطیب القادری الحسنی تصنیف دی، الباز الاشهب عبد القادر الجیلانی دا د علامه دوربی البغدادی تصنیف دی، الباز الاشهب في حیات الشیخ عبد القادر الجیلانی، الكواكب الدرية في المناقب القادرية، نفحة الرياض العالية في بيان طريقة القادرية، رسالة في ذرية الجيلانيين الفاطميين دا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأعلام القادرية، زين المجالس في مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشراب النيلي في ولاية الجيلي دا علامة محمد بن إبراهيم الحلوي الشهير بابن الحلوي دا تصنیف دی. دا تصانیف علماء د دې مبارکو په ذات لیکلي دي په مناقب باندې. نو تاسو سوچو کوئ چې امت کې دومره خلق د په تعریف ځان ته کتاب لیکي، خو یو ځوان به وي کنه، څوک به وي کنه چې دومره د خلکو زړونو کې محبوبیت لري چې یو سړی خپل وخت صرف کوي د دې په مدح کتاب لیکي. او دومره نمونه ما درته واخیستل دې کې دا چې زیات ما بیان کړه دوه درېو نه سوا دا ټول په عربي زبان کې دا پخواني علماو پې لیکل کړي، ابن حجر اسقلانی، محمود آلوسی، ملال قاری، دا شان لوی لوی خلکو د مناقبو په تعریفاتو باندې کتابونه لیکلي دي. او یو کتاب دا چې تفسیر الجیلانی دی هغه په 15 جلد کې، بعض چاپونه 2 جلد کې د دې مبارکو تفسیر دی مستقل، ډیر عمیق او جوور تللی دی، جوور بحث کړی دی، هغه بهترین کتاب دی دا تفسیر الجیلانی په نوم باندې. دا د دې مبارک خپل کتاب دی د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه خپل کتاب دی تفسیر الجیلانی. او دا زیات حالات چې ما بیان کړل دا د سیر اعلام النبلاء د امام ذهبی رحمت الله علیه د حالاتو د هغې د دې په حالاتو لیکل کړي، د هغې نه مې بیان کړل. د محفل دویمه حصه چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په حالاتو لګېدلې وه، د وخت د کمی په لحاظ باندې تر کومه، خو انشاءالله اتوار په شپه باندې بانډه شیخ اسماعیل کې با کم بیان په دې موضوع باندې کېږي، هغه هم د دغې دوو مشایخو په یاد دي. نو هلته به کوشش وکړم چې بیا د امامنا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په حالاتو څه ووایم، او د دې مبارکو لکه څنګه چې د دې په مناقبو لیکل شوي دي 440 کتابونه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مدح او په صفاتو باندې علماو لیکلي. او تعجب دا دی چې احناف خو به اسم صفتونه کوي، خو ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه شافعی مذهب دی او د دې په صفت کتاب لیکلی، او هغه وایي په مقدمه کې وی ما ځکه ولیکه چې بعضې علماو د دې مبارکو په شان کې زبان درازي کوله، ژبه یې راایستلې وه. ما وی چې دا خو دومره وړوکی انسان نه دی چې دا تاسو څومره د په حق کې خبرې کوئ. نو زه مجبور شم چې ما د په مدح دا کتاب ولیکل. او دارنګې جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه شافعي مذهب دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مناقبو یې کتاب لیکلی دی. نو د هغه په شرافت باندې م ګوري چې د لوی امت مسلمه هغه قانع دی، د هغه په فقاحت، د هغه په علمیت، د هغه په دیانت، د هغه په زهد و ورع. یو عالمو دغه زمانه کې د نه رستو شافعي مذهب یو په درس کې به حنفیان هم ناست و شافعیان به هم ناست. نو اوس خو په دې مدرسو کې طالبان په دې لانجو کې چې یو دیوبندي یو بریلی، یو اهل سنت یو پنجپیری وابي، نو دې خپلو کې پنجې وایي که نه. نا وخت کې خو دا مسلې نه وي، نو یو به شافعي مذهب او یو به حنفي و، دی به په خپلو کې لانجه وسره. نو دواړو په خپلو کې سره بحث شروع کړي دي. نو د یو خواته هم طالبان راجمع شو، دی بل خوا هم طالبان. د شافعي مذهب وی چې امام شافعي صاحب دته ډېر احادیث یاد، او د حنفي ورته وی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته ډېر احادیث یاد. نو په دې جړپ باندې دواړه نښتي ورسره په لانجه و. دا لانجه چې ګرمه شو، نو دوی هغه شیخ د مدرسې شیخ الحدیث چې و جنګ هغه ته ورغی.
وی ته فیصله وکړه وی داسې وکئ چې دا تاسو څومره شوافع ناست دي یو مشر وټاکئ بحث دپاره او دا حنفیان به هم یو مشر وټاکي بحث دپاره هغوی چې یو مشر وټاکه ویلانجه په دې ده چې د امام شافعي صاحب ډېره حادثیات دي او که د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېره حادثیات دي یا وی ته پاسېږه د امام شافعي صاحب د استادانو نمونه واخله هغه چې زور ولګو شل نمونه یې واخیست چونکې دا خو شافعي مذهب و د استاذ وی نه ده خو نور هم ډېر استادان دي نور درته نه دي یاد دې نورو ته یې وي که تاسو ته یادي نو دا څومره شافعي مذهبي چې ناستو نو په شریکه یې شپږ اتیا استادان د امام شافعي رحمت الله علیه پوره کړي حنفیانو ته یې مخ راواړو وی تاسو کې د خپل امام د استادانو شمیره چاته معلومه ده یو ځوان راپاڅېدو ما ته معلومه ده چې شروع یې وکړه شپږ نیم سوه استادان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه الشیخ غلی پاتې شو شافعي مذهب شور جوړ که وی نه فیصله به کې هغه غلی شو وی فیصله وکړه وی فیصله خو شوې ده نو څه ته یې راباندې اعلانوئ هم شافعي مذهب یې وی څنګه شوې ده وی چې د هغه استادان شپږ نیم سوه دي او تاسو په شریکه شپږ اتیا ته ورسول نو خپله پوه شئ که نه چې چا استادان ډېري خو حدیث هم ورسره ډېري که هغه رحلات علمي زیات کړي که نه ګرځېدلې دي استادانو باندې ډېرې راټول کړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باردار ونه څنګه راځي شعر کې خلق په کاڼو ولي په بارداره ونه تل وریږي کاڼي ورته ګوره چې بارداره ونه سکه یعنی خلق خو په بیره ګزار کوي خو هغه بیا هم ورته میوه ورکوي که نه نو خواص وي داسې په هغوی به جرحې وي په به اعتراضات وي خلق به بیا هر څه کوي خو هغوی بیا هم د قرآن او د سنت خدمت کوي او مسلې راوباسي او د خلکو په خولو کې ورچي نو د هغوی په مناقبو به انشاءالله مخکې ما بیانونه کړي دي خو تفصیلي بیان به دا را روان بیان چې کوم کېږي د هغوی مبارکو په حالاتو باندې به وکړم درود شریف په شوق سره ولولئ زما د ریکارډ او د ویډیو والا چې څومره دي هغه ټولو ته زما دا درخواست دی چې د الله د رضا دپاره زما دغه بیان دا عام کی د اصلاح دپاره چې چا نه زیتی شوي هغې د زیتي نه توبه وبس چا نه د دې په شان کې تنقیص کېږي هغې هم توبه کړي د دې شان ته قانع شي او کم خلک چې هغوی د عوامو ذهن کې دا خبرې وسچوي چې د ماکان او د مایکون ټول اولیا دي دا په مخکینو اولیاو کې د هېچا خبر هم نه ده تاسو ته ما وویل چې دا د خپلې زمانې اولیا شو او یا دا یو حال کې ته دا خبره وتي او یا د خپلې زمانې او د دې نه بعد قطبانې د قدم د لندې شو د امام مهدي آخر الزمان پورې خو چې دې دنیا ته نه دی راغلی د دې نه مخکې اولیا دا د قدم لاندې مه ګرځوئ دا تاسو د یو ولی به ادب کوئ خو په د زرګونو اولیاو بې ادبۍ کې به بیا راشي دا یو کس ما ته راغی هغه زما شاګرد مو درې میاشتې د یکتوت کې چا نه مرید شوی مو ما ته وایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم 40 کاله کې بعثت شو ما ویاو وی هر نبی علیه السلام د نبوت نه مخکې ولی وي ګور رسول الله مبارک خو هغه وخت کې نبی دی کنت نبیا و آدم بین الماء والطین هغه وخت نه چې دی دا خدا ما ته راغی وي چې هر قدم په گردن باندې د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قدم دی ما مقصد دی ویا وی خو ته سوچ وکړه 40 کاله رسول الله مبارک د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نه فیض حاصل کړی ټول وایه استغفر الله ما یو څو څپېړې ووهه او د مجلس نه مې وشړه ستا خو ډېره مرداره عقیده ده تا ته څه عقیده ساتې ګوري دا چې کم خلک وي د مخکې زمانې اولیاء قدم د لاندې دي هغوی بیا په وروستو داسې مردارو عقیدو ته ورسېږي بیا پیغمبران هم د قدم د لاندې زمونږ د
ایاز باچا سے محترم ریکارډ هغه شته دی په ټلیفون ورسره خبرې شوي دي یو صاحب د خوا ورته وایي چې ستا شیخ زه یې ورته یاد کړی یم چې هغه د غوث پاک ګستاخ دی نو ده ورته ویل چې خو د هغه تعریفات کوي څنګه ګستاخ دی وی هغه دا خبره نه مني چې د دې مبارکو قدم د هر ولی په ګردن نه یې ورته وایي چې خدا مني په دې خبرې کوي بیان کوي وی نه د ما کان او ما یکون اولیاء قدم د لاندې نو هغه ورته وایي چې ما کان اولیاو کې خو صحابه راغلل صحابه سره څه کوئ نو دا ریکارډ مونږ ساتلی ځان سره وی د صحابو په ګردن هم د قدم بالاتر ټول وایي استغفر الله هغه ورته وایي حضرت صدیق اکبر صاحب سره څه کوي وی صدیق اکبر صاحب په ګردن هم قدم بالاتر مونږ د دغسې خلکو مخالف یو که دا د بریل په جامه یو که د شیعه په جامه یو که څه بلای داسې بریل بدنامۍ دا د سنیانو عقیده نه ده چې په صحابو دې بل څوک افضل شي صحابه هم نه ګورې په امامانو هم قدم بالاتر نه کوي دی مبارک حنبلي مذهب دی دی د امام احمد ابن حنبل په مذهب دی ته د امام صاحب په مذهب یې نو ستا قدم بالاتر شو که د هغه بالاتر شو چې ستا بالاتر دی هسې تقلید کوې خو ته به یې شان منې علم به یې منې چې ته تقلید کوې که نو دی د امام احمد ابن حنبل صاحب مقلد دی ګورې حنبلي دی د سره کتابونه حنبلي لیکي او دا څلور امامان ویس قرني رحمت الله علیه دا تابعین دا تبت دا لوی لوی خلک د ده نه مخکې چې تیر شوي د ده مشایخه دا نه دي کوم چې دی راغې دنیا ته دی قطب الاقطاب وګرځېده دغې زمانې نه بعد چې دی او دې زمانه کې او د دې نه بعد د ولایت د سلسلې فیض دوی نه شو دا انصافي خبره ده په دې باب کې او چې دې دنیا ته نو راغلي هر څوک په خپله زمانه کې قطب یې لره پیران یې لرل د هغې نه فیض حاصلو او علما یې لرل مشایخ یې لرل د هغوی تابع دي او چې دی راغی قطب الاقطاب نو ټول اولیا یې د قدم د لاندې شول خبره باندې پوه شوئ دا انصافي خبره د دې باب ده انزل الناس منا هر چا ته خپل مقام ورکوي نو دومره منه نوځئ د چا په محبت کې چې د تعریف شروع کوي او د مخکینو اولیاو ګستاخي درنه وشي یا د صحابو بېادبي درنه وشي دا انصاف نه دی مونږ او تاسو ته الله تعالی د افراط او تفرید د وسط لارې امر کړی دی چې سددو ای واطلبوا السداد بین الافراط والتفرید وقاربو که افراط او تفرید منځ ته نشئ راتلی نو کوشش خو وکئ مبارک فرمایي لږ خو ځان رانږدې کئ دې ته که اهل سنه والجماعه د افراط او تفرید منځنۍ لاره ده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه یا الله د دې مجلس ابتدا نه انتها پورې څه شوي دي موږ نه یې قبول و منظور کړي او یا الله حاضرین مجمع ته په نظر د رحمت سره وګوري یا الله د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مقام نورم بلند کړي هغې خاص دعوات چې کړي زموږ نصیب ورکې پیدا کړي د هغې د سلسلې او د نورو مشایخو د سلسلو هغه فیض زموږ سینو ته راولي یا الله د ټولو اولیاو او د علماو خادمین مو جوړ کړي د رسول الله مبارک د دین د خدمت کار رانه واخلي کم قاری سے محترم نور رفقاو دی مجلس انعقاد کې سعی کړې ده د دواړه جهان یې خوشحاله کړي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد